حدیث کې راځي لباس بارکی لباس دا الله نبی فرمای من ترک لبس ثوب جمال چا خسته جامې پرې خو د خسته جامې وهو يقدر عليه او د څنګه غربت دوج نه خې جامې نه ودي خې پیسې وسره شته او دا 10000 روپے جوړه نه ودي پیسې وسره خېشته خپل خېګره 5 او 10 او 20000 روپے جوړه نه راوړي لور دې نه راوړي گزاره کوي وهو يقدر عليه دا نه چې پیسې نشته بعض دا مونږ چې یو مونږ وسته کیږي ورنه مونږ د ټول نه زیات په جامو کې په حش او بے حیا او بیکار خلک او زمونږ وسته کیږي ځکه مونږ وایو سادهګي خلک الله نبی دا چې بارکه وای چې وسه کیږي پیسې وسره خېشته لیکن دا خبره خوخه د شرط کمزوري جامې باغونه خیر ده 1000 روپے په جوړه باندې زما د خزي کار کې 10000 روپے جوړه د ضرورت ده په سلو په 200 روپے کار کې د 1000 روپے لګولو څه ضرورت ده بشر بنو یو راوی د زه ګمان کوم د الله نبی فرمایل تواضع دا خبره د عجزۍ د وجه نه دي سکی په کمزوري باندې گزاره کوي کساه الله الحله الكرام الله رب العالمین بحله الكرامه د عزت جوړه په قیامت کې او د عزت جوړه قیامت کې به عزتمند جوړه ځکه دنیا کې دا عزتمند خوراکونه عزتمند صوفي عزتمند جوړي عزتمند شيونه دا د تواضع د وجه نه پرېخي خو واسه کېده درې مطلب څه شنو مطلب دا دی چې پیسې شته استاد په خوا کې جمعه جوړیږي کې ولګا خزه د جوړه راکټ کو په جمعه کې ولګا پیسې شته خوا کې د ایتمانان دي هغه ایتمانان لور کې جواب ځان له بیګاله خرچو پیسې شته ستا خوا ته کول نوسیږي دا پیسې اول ورکه جواب په خپل اختر برابر کی پیسې شته گزاره او خوا ته ځکه مدرسه راغلی ورکه چې هغه طلبه گزاره پر روان شي پیسې شته ستا په خوا کې نور غربا او مساکین دی باغې ولګاو